الله اکبر. او دې کې ته یو قصه ذکر کوم. امام نسائی دا روایت راوړی د عثمان بن عفان رضی الله عنه. څه وایي؟ وی اجتنبوا الخمر، د شرابو نه ځان لرې ساتئ. دا قصه په توجه واورئ. وی د شرابو نه ځان لرې ساتئ ځکه چې وی د پلیتۍ جړ هغه د شراب دي. بې قصه وکړه. وی یو کس و ډېر عابد او زاهد و. د امام نسائی راوړی صحیح روایت دی د عثمان رضی الله عنه. یو کس و ډېر عابد او زاهد، ډېر دینداره سړی. په ده باندې یو ښځه میینه شوه چې بېدینه زیناکاره ښځه وه. د هغې دا سړی خوښ شو. اوس ګوره دا چې ځان ته کره شي، نه 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 منګه ځي منګه. دې باز ته چې وایي الله تعالی هدایت درکړي. ولې او چې دې بازو ته وایي چې ګوره وروره د دینداري برابر کوه، ولې څه چل فلاني نه زه ښیم، تا نه زه ښیم، د هغه نه ښیم، زه نه ښیم. دا دومره خطرناک ټکی دی که نه چې دا تا نه ښیم او فلاني نه ښیم او علاني نه ښیم. او دا قصه دې وانه اورېده دې کس ظاهره کې دی څومره ښه دی. ته چې دا ما ته وایې چې زه تا نه ښیم او هغه نه ښیم او ده نه ښیم، تا ته د دې څلورو کسانو خاتمه معلومه؟ په دې څلورو کې د چا خاتمه په ایمان ده؟ ډېره د یېرې خبره چېرته دا ټکی ونه وي چې زه د هغه نه او ده نه ښیم. ما تاسو ته ویلي د سلفو طریقه څه و د دین د مشرانو چې ماشوم به یې ولیدو نو څه به یې وي؟ وایي زموږ نه ښه دی ګناهونه یې کم کړي دي. او چې مشر به یې ولیدو وایي زموږ نه ښه دی دینداري ډېره کړې ده. یعنې ځان مې همیشه ملامته کمزورې. ته د یو کس سره میلاو شو ستا نه عمر کم دی، خوش نصیبه سړی دی ګناهونه یې کم کړي. ته د یو کس سره میلاو شو ستا نه عمر زیات دی، څه خوش نصیبه دی عبادتونه یې ډېر کړي دي. خو دا نه چې زه ترې ښیم، د هغه نه زه ښیم، د ده نه زه ښیم. دې قیسې ته غوږ کېږده. دا دینداره سړی دی او چل څه وشو؟ بېدینه ښځه پې میینه شو. وی دې جنۍ دې ښځې په دې دینداره کس پسې خپله یوه خادمه یو وینځه ولېږله او ورته یې ووایي چې ده ته ووایي چې راشه یو مسله ده په هغې کې ګوایي ورکول غواړي. کوم طرف نه شیطان راځي او څومره د لرې نه دا قیصه راتاویږي ګوره ورته. هغه وایي دا خو د ثواب کار دی، ګوایي له تله ثواب نه دی. بس روانه شو. خو دې چې دې کور ته کله راننوتو که نه، په دې دروازو چې به راننوتو دې جنۍ به دا دروازې ټولې بندولې. دا کومه چې خادم هغې به شاته ګړز دروازه بنده کړه، غټه دروازه یې بنده کړه، دننه چې راغله بله دروازه راله هغه یې بنده کړه. تر دې چې هغه ښځې هغه کمرې ته ورسېدو. ډېره ښایسته ښځه وه او ورسره خوا کې یو خادم ناست و، هلک او بل طرف ته شراب پراته. نو کمره کې څه دي؟ شراب دي، خادم دی او دغه فحاشه ښځه چې هغه د شکل او د صورت نه څه ده؟ ښایسته ده. هغه ورته یې ګوایي. غریب ځان له حیران دا څه کیسه؟ وی انی والله ما دعوتک للشهاده، ما ته ګوایم ما له نه راغوښتی، ولكن دعوتک لتقع علی، ما د دې دپاره راغوښتی چې ته ما سره زنا وکړې. یا یو اختیارات ورکوي، یا به د دې شرابو نه یو ګیلاس کې، یا به دا هلک مړ کړي، دا خادم به مړ کړي. د دې نه بغیر څه نشي تللی. څو کاره دي؟ یا زنا، یا شراب، یا به هلک مړ کړي. کومه پکې کومه یې وښکاري؟ شراب څکري. اوس ګوره وی هغه سوچ وکړو چې دا غټ ګناهونه دي. پساو شو. الله دې داسې حالاتو نه موږ ساتي. ګیر شو، غریب سم ګیر شو.
اوس که ښځې چغه کړه چې راغلی دی زنا له لاړ په شرمونو وشرمېږي که بله څه دعوه یې اوبه وکړه غریب لاړ وشرمېږي او کور ته دننه تللی دی وی هغه سوچ وکړو چې دا شراب به د ټولو نه ښایي د دې نه یو ګیلاس راکړه فسقته کأسا یو ګیلاس شراب یې وڅښو هغې وله مزه ورکړه وي یو ګیلاس بل راکړه یې وله بل ورکړو نو په دې ښځې ډېره مینه راغله او دې ته یې نظر شو یو زنا یې وکړه چې زنا یې وکړه دې هلک ته یې وکتو چې دی هم دلته خوا کې ناست نو غیرت ته لاس هغه یې مړ کړو چې دې جنۍ سره څه کوي نو عثمان رضی الله عنه شرابونه ځان ساتئ دا د پلیتۍ جړله ده ما دا خبره څه پورې وکړه چې سړی دینداره دی یوې مسلې د کم ځای نه کم ځای ته ورسوه تلی غریب سلام ګواهۍ له وی کړو څو ګناهونه 3 واړه ګناهونه غټ ګناهونه زنا نفس قتل کو شراب وسکل موت او په څه باندې غره شو چې نه بنګه ذکر ته نصیحت وکړم که د آخرې خاتمې غم د سړي که نه هغه مجالسو له بلکل مزه چې هلته ګناهونه کېږي او مه د بېدینو خلکو سره کښېنه هېڅ پته نه لګي اخر خاتمه کې سوچ دی لم پکار چې خوا کې څوک دی اوس ته د دینداره سړي په خوا کې سا ورکې او ته د بېدینه په خوا کې سا ورکې یو شان دی دینداره به څه وکړي تلقین به ته د کلمې وکړي نور داسې هغه منډه به سره ووایي چې هغه ورته دین ښوولې ده که بېدینه به تا ته څه وایي او څه به تا ته وصیت او نصیحت کوي ښه دا د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدل دغه شان قیمتي او اهم بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمت الله